ډیورنډ کرښې په اړه طالبان هم د اشرف غني دریځ خپل کړ. وایي د یادې کرښې په اړه موږ د خبرو صلاحیت نه لرو. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې د ډیورنډ کرښې مسله یو ملي مسله ده او د اشرف غني په ګډون هر پخواني حکومتي مشر د یادې فرضي کرښې په اړه تصمیم نیولو مرجع ملت ګاڼه. اوس ښکاري چې طالبان هم د هغوی په لاره روان شول. طالبان وایي پاکستان کې شر نه جوړوي، افغان ولس ډیورنډ نه مني. مجاهد وایي مخالفین د ګواښ په حد کې نه دي خو خنډونه باید ونه لرو. د افغانستان امارت اسلامي د سرپرست حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د هیواد د څلورو کنجونو امنیت یې تر پوښښ لاندې دی او د نظام مخالفین ګواښونه نشي جوړولی. د نوموړي په خبره که چیرته د نظام پر ضد څوک پورته کیږي نو ځپل کیږي به، خو ټینګار کوي چې د ستونزو د حل او د نظام د لا پیاوړتیا لپاره لومړی د علماو ناسته او وروسته ملي او د علماو شوراګانې جوړیږي. نوموړي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا ډیره مهمه موضوع ده او حل یې د حکومتونو کار نه بلکې دا موضوع د ملتونو په عقلانیت پورې اړه لري. نو د دغې موضوع د حل لپاره لومړی پکار ده چې ملتونه په آرام شي. هغه وویل پاکستان باید له پارونکو اقداماتو لاس په سر شي ترڅو د ولس د غبرګون سره مخ نشي. د مجاهد په وینا دوی له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، ځانګړې توګه له ایران او پاکستان سره، ځکه چې د په خبره افغانستان له ایران او پاکستان سره اوږده ګډه پوله لري. نو د همدې پولې په اندازه ښه اړیکو او همکاریو ته هم اړتیا ده. پر همدې بنسټ مناسبه ده چې د تقابل سیاست پر ځای د همکارۍ پر سیاست تمرکز وشي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې په سر ستونزې راولاړې شوي دي چې ان د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ ورباندې ډزې او توپونه هم تبادله شوي دي. خو مجاهد وایي چې پاکستان هم پوه شوی دی چې دا ستونزه نه باید تر دې لویه او د همکاریو فضا خړه پړه کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.